شیخ صاحب محترم دلته یو دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه دا ده مثلا په بازار کې د تجاران دکانداران چې سودا راوړي یا خرڅوي نو دوی اوس زکات ورکوي د بسته کال د دای خپل راس المال ته حساب کوي، خپلو پیسو ته حساب کوي. نو اوس دی د هغو پیسو زکات ورکړي چې په کوم باندې ده اخیستی ده او که د دغو پیسو حساب ورته وکړي زکات ورکړي چې دی خرڅوي. مهرباني او په قهاو کرام د لیکلي دي زکات ورکول به د اخیستو په نرخ باندې نه دي خرڅېدو. یو سړي موټر اخیستی دی په روز کال په $50,000 باندې، هغه تر اوسه پاتې ده په دې بارګین کې نن هغه موټر په $6,000 خرڅېږي، نو دی به زکات $6,000 ورکړي، 50 به نه ورکړي. یا برعکس یو سړي موټر اخیستی په روز کال په 500 کال 4 ته راټیټ شي، نو دی به د 4,000 روپۍ 100 روپۍ به زکات ورکړي. خلاصه دا ده زکات ورکول د خرڅېدو په نرخ نه دي اخیستو. کالین هم دغسې دي، یعنې یو سړي سرمایه په روز کال د کالینو یا د رخت دا تقریبا 15 لکه روپۍ جوړه سوې ده او 15 لکه روپۍ سوې ده. اوس به نن چې دا دوکان ته حساب وکړو دا دوکان 8 لکه روپۍ سوی ده، نو د 8 لکه روپۍ سرمایه به ورکړي. او بل د زنانو د ګاڼو په رابطه باندې یوه زنانه د سره زر ډېر لري، البته که نورې پیسې ونه لري یوه زنانه خالص سره زر ولري، نورې ورسره نه وي، افغانۍ ورسره نه وي، سپین زر ورسره نه وي، نو بیا دغه ښځه باندې 80 ګرامه یا 90 ګرامه ته 15 ګرامه ته چې نه یې رسېږي 60 مثقاله ده، په دې ښځې باندې زکات نشته د سرو زرو. او دومره خو د 80 ګرامه 90 ګرامه خو بیخي ډېر دي، دغه نه کم زکات نشته. البته په دې ښځه باندې صدقه فطر شته او خوراک هم ورباندې اوړي د زرو په واسطه باندې، خو خو دې د زرو کې زکات نشته. خو که دې سره نورې پیسې وي، یوه ښځه د 10 ګرامه زر لري، 10 ګرامه زر غالبا 40 روپۍ جوړوي او سره 60 روپۍ نورې دي، دا مجموعه 500 افغانۍ پوره کوي یا 45 زره، بیا دا یو ځای کېږي د دې له حسابه د دې لورې به بیا دا هغه ورکوي، زکات به ورکوي. او که خالص سره زر وي هغه چې 90 ګرامه ته نه یې رسېدلي یا 15 اتیا ته دې باندې زکات نشته.